اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکی هیلي. د نن ورځې موضوع تیلیروسیس یا د تیلیریا ناروغي ده. په عامه اصطلاح کې زموږ هیواد کې دته د ملاریا ناروغي هم ویل کیږي، ځکه د دې نښې نښانې چې دي هغه عیناً داسې دي لکه په انسانانو کې چې د ملاریا ناروغي رامنځته کړي. دا ناروغي د افغانستان په اکثره سیمو کې چې ده ډېره زیاته عامه ده، خصوصا کوچني خوسکیان نه نیولې تر بلاربو غواګانو پورې لنګې غواګانې او خصوصا خوسۍ هم په دې باندې اخته کیږي. دا چې زموږ او ستاسو کار د مالدارۍ سره دی، خصوصا د غواګانو سره دی. زه به هغه نښې نښانې د دې مرض تاسو ته وښیم چې هغه په غواګانو یا خوسکیو کې رامنځته کیږي. دا ناروغي اصلا یو پرازیتي ناروغي ده او د عاملونه چې دي خصوصا په افغانستان کې یو تیلیریا پاروا دی او دویم چې دی تیلیریا نلوټا دی. دا پرازیتونه چې دي عموما د خمنډکو په واسطه باندې یا د شنو په واسطه باندې انتقالیږي او په دیو کې خپله دوره سرته رسي او کله چې دا شینې د حیوان پورې ونښلي نو بیا دغه پرازیت په دیو کې یو څه خپل وخت تیروي، خپل تکامل پکې کوي او بیا د هغې نه د شینې نورو حیواناتو ته انتقالیږي یا د خمنډک او دغه مرض د دغه یو حیوان نه بل حیوان ته انتقالیږي. نو د دې خاطره که چېرته تاسې په کورنیو کې یا په فارمونو کې یا په حوزي کې د دغې ناروغۍ پیښه ولیدله د تداوۍ یا د درمل سره تر څنګ باندې تاسې کوشش وکړئ چې دغه خمنډکې یا د شینو د کنټرول دپاره چې دی هم لارې چارې وګورئ. اکثره دغه خمنډکې او شینې په داسې ځایونو کې چې هلته دیوالونو کې سوري موجودي، تیرۍ یا هم کم از کم هلته سفره د لرګي یا د پټېدو د حشراتو د پټېدو دپاره ځایونه موجودي، نو په دغه ځایونو کې چې دی دا زیاتي شینې یا دا خمنډکې چې دي اکثرا دا په د غولانځې برخې سره یا مثلا د خپو او د غولانځې ترمنځ کومه ساحه چې ده په دې ځایونو کې کله کله چې دی دا د مخکینو خپو لاندې او په سټو په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې لیدل کیږي. که چېرته دا ډېر زیات وي او دې کې حتی میکروب هم نه یا دا پرازیت هم نه نو دا د دې باعث ګرځي چې حیوانات د خپلو د شودو تولید چکي کم کی. نو وخت تر وخت هم چې د حیوانات وګورئ چې دا شینې پکې شته که نشته دی. د دې د خاطره چې دغه مرض په دقیق ډول باندې تاسو وپېژنئ، تاسې باید د دې په علایمو باندې پوه شئ. عموما حتی په تازه زیږېدلو خوسکیانو کې چې هغه تازه وزېږېږي هم د دغې مرض ښکار کېږي او اکثره بیا هغه شوده نه روي او شدیده تبه پکې او د زیږون سره سم دی په دغه مرضۍ باندې د اخته کېدلو خطر سره مخ کېږي او چې بیا د دې د وجې هم مړ کېدی هم شي. په لږ عمر چې هغه د هغې لږ عمر خوسکیانې په هغې کې عموما د تبې هغه درجه چې ده هغه ډېره زیاته لوړه ځي په لومړیو وختونو کې ځکه شدیده تبه لري او بیا وروسته دی چې کله بیا د ده په بدن کې میتابولیزم ودرېږي نو د تبې درجه چې ده دا راټیټېږي. یعنې په اول وخت کې امکان دی ولري تاسې که چېرته تبه چک کوئ دا ډېره زیاته لوړی خو د مرض په وروستۍ برخه کې د تبې درجه چې ده دا راټیټېږي او دا ټیټوالی د دې نه نه چې یاره تبه کمه شوې ده بلکې د وینې کافي سپین حجرات سره حجرات چې دی د منځه تري او حیوان څنګه خپل فعالیت د لاسه ورکړی او د کم حرکت د وجې د بدن هغه تودوخه نه برابرېږي. دا چې دا مرض سپین حجرات یا دفاعي حجرات او سره سره حجرات چې دي دا د حملې لاندې نیسي نو خصوصا په غواګانو کې یا په خوسیو کې لمفاوي غوټې چې دي کومې د سټ په غاړه کې چې اکثره وخت موږ ګورو نو دغه پړسېږي. نو تاسو په لومړیو وختونو کې چېرته په یو حیوان باندې شکي شوي چې هغه خوراک نه کوي خصوصا په اوس وخت کې او لمف نوډونه یا د اړخ یا د اوږې کومې غوټې چې دي دا پړسېدلې وي او د خپل اندازې نه غټې وي. عموما د خوسیو کې دا ډېر زیاتې وړي خو کله چې دا مرض راشي دا غوټې بیا څنګه کېږي ورسره غټېږي او په غواګانو کې حتی په غټ شکل باندې. نو بیا تاسو کولی شئ چې دا تاسې چک کړئ. د هغې نه علاوه کله چې دا وینه ډېره زیاته ماته شي نو په غواګانو کې چې دی زیړی هم رامنځته کېږي. نو دا چې په دې کې هم سپین حجرې یا دفاعي حجرې د منځه ځي هغه پې اخته کېږي او هم ورسره خوا کې سرې حجرې د منځه ځي. نو غواګانې نه یوازې چې د تیلیریا د ناروغۍ سره کومې بدې دغه چې رامنځته کېږي یعنې د دې د وجې تولید کموي یا د نورو ناروغیو سره مخ کېږي بلکې دا حیوان دومره کمزوری کوي چې کیدای شي نورو ناروغیو باندې هم په اسانۍ باندې واوړي. نو تاسو ته پکار ده چې
نږدې ډاکټر سره اول تماس ونیسئ که چېرته مو خوراک کم که یا مثال درکړم تبه کوله تیږه یې کوله د سترګو نه اوښکې تللې او په ځینو وختونو کې چې کله سره حجرات یا ډېر د منځه لاړ شي چون سره حجرات دا اکسیجن او وینه بدن ته انتقالوي نو هم د شودو تولید لېږي هم چې دی حیوان په خلاصه خوله باندې به تنفس کوي دغه تنفس په خلاصه خوله چې کله دا کوي دا د دې ښکارندوی دی دا ښکاره کوي چې دغه حیوان کې چې دی دغه سپین سره حجرات چې دا په کافي اندازه باندې چې دی د منځه تللي دي د حیوان اکثره حجراتو ته وینه نه رسیږي یا سره حجرات نه رسیږي او د سرو حجراتو د کموالي چې وجه چې دی اکسیجن نه رسیږي هلته نو د حیوان په ټول هضمي سیستم تنفسي سیستم او په ټول بدن باندې چې دی دا ډېره زیاته ناوړه اغېزه کوي د دې درملنه چې دا یا د درملنه مخکې تاسې باید د تشخیص وکړئ یعنې تاسې خود بسره نشئ کولی چې حیوان ته دوا ورکړئ نو ښه خبره دا ده چې تاسې کوم نږدې کوم ډاکټر درسره هغه راوغواړئ چې څو د غوږ نه وینه واخلي او دغه وینه لابراتوار کې معاینه کړي ویې ګوري په دقیق شکل باندې چې د کې تیلیریا ده یا که بل شی پکې شته که چې د تیلیریا پکې نو بیا کولی شي د تیلیریا یا د دې ملاریا درملنه وکړي ورته که نه بیا کولی شي چې بل څه ورکړي یعنې ځکه د تیلیریا خپله د اصلي دوا چې ده هغه ډېره زیاته قیمته ده او یو قسم ضایع هم ده نو د خاطره چې تاسې خپل وخت هم ضایع نه کوئ حیوان هم ضایع نه شي یوازې په علایمو باندې چې دی د دې دغه مه کوئ بسنه مه کوئ بلکې خپل نږدې ډاکټر سره رابطه ونیسئ تر څو د دغه مرض مخنیوی وکړي او د مخنیوي دپاره تاسو ته لازمه ده چې تاسې په هغه کومه ساحه کې چې کوم حیوانات تړئ وخت په وخت باندې د خمنډکو یا د شینو په ضد باندې درمل وشیندئ دا درمل په څو هفتو کې یا په میاشت کې یو ځل کم از کم دا تکرار کړئ تر څو د خمنډکې یا د شینې د منځه لاړ شي که چېرته دا د منځه لاړ نه شي نو دغه مرض چې دی دا په د شینو کې پاتې کېږي او دا بیا د دې د راتللو چانس چې دا ډېر زیات وي او په ځینو غواګانو کې بدبختانه دا د کیریر په شکل باندې پاتې کېږي او بیا کله چې غوا ضعیفه شي دا پکې څنګه کېږي راښکاره کېږي نو الله جل جلاله وکړي چې تاسې د دغې ویډیو نه څه زده کړي او د راتلونکي لپاره مې انشاءالله تعالی په بله نوې موضوع باندې چې دی بیا تاسو سره خبرې وکړو مننه کورم ودان